شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. سلامونه او نیکې هیلې او پیرزونې مې ومنئ قدرمندو. ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله په دې تمه چې روغ جوړ به او د ژوند نه به بلها خوندونه اخلي. قدرمندو زما دپاره ډېره د ویاړ او د افتخار خبره ده چې لوی کور افغانستان ته راغلی یم. زما په خیال چې ننګرهار جلال آباد دی او په دغه ځای کې را سره ډېر ګران ملګری ډېر ښه شاعر ډېر پوخ شعر لیکي. زما د دې شعرونه هم ډېر خوښیږي او د دې شعرونه مې وخت په وخت دکلمه کړي هم دي او بیا به هم هڅه کوشش کوم چې ښه معیار او ښه شعرونه دکلمه کړم. ډېر ښاغلی نورې خبرې به د هغې نه او زه به ډېرې خبرې نه کوم. اسیر مشواڼی صاحب را سره نن په خپرونه کې ناستې کوي. دوی ته په خپل خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم. مننه نادان صاحب، تاسې ته او ستاسې د پیج له لارې خپلو ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې نن له تاسې سره مرکه کوم او په عیني خپرونه کې ستاسې سره میلمه یم. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان ستاسو حق جوړېږي. زه هم خوشحاله یم. اسیر مشواڼي صاحب ډېر ادبي ملګري به م پېژني ډېر مینوال به مې د شعر ځکه چې د پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوششونه کوئ د پښتو شعر لیکئ د پښتو سره مینه کوئ. ډېر ملګري به م پېژني خو بیا هم بعضې داسې کتونکي چې په دغه شیشه باندې م په اول ځل ګوري که هغوی سره مو څه لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. مننه. زما خپل نوم عبدالبصیر دی او په ادبي نړۍ کې مې د اسیر مشواڼي په نوم باندې خلک پیژني. هلته په کوزه پښتونخوا کې په معیارو کیم کې زیږېدلی یم. اوس هم هلته اوسېږو خو زه د تعلیم په سلسله کې دلته جلال آباد ته راغلی یم او دلته د یوې رسنۍ سره کار کوم. بس ژوند دی روان دی تېرېږي. ډېره ښه ده. روایتي څو پوښتنې لرم چې د شعر پیل مو کله کړی و یعنې د شعر ابتدا مو کله کړې وه؟ شعر خو ما ډېر د ماشومتوب نه شروع کړی دی. د هغه وخت نه مې شروع کړی دی کله چې زه په مکتب کې وم نو تقریبا چې کله وشوله نو خلکو به لوبې کولې ماشومانو به لوبې کولې زه به کور ته لاړم هلته به مې کتابونه کتل مجلې به مې کتلې نو تقریبا ډېر وخت کېږي خو زه چې څومره فکر کوم 2000 نه شاعري کوم او شعر لیکم. ډېره ښه ده. کله مو په نثر باندې تبه ازمایي کړې ده او که نه؟ ولې نه نثرونه مې مخکې لیکل خو اوس یې نشم لیکلی بلکې دا به ووایم چې یو څه وخت کمی دی یا بل تعلیمي سلسله هم ده نو مخکې به مې لیکل خو اوس یې نه لیکم داسې ډېر. ډېره ښه ده. زموږ کتونکو ته د خپل د کتاب په اړه ووایي. کتاب مو چاپ دی او که نه یا مخکې مو ورته څه اراده ده؟ مننه. زما خو 4 کتابونه چاپ دي. یو شعري ټولګه ده اوس مې هغه مزه نشته بل د بېلابېلو شاعرانو شعري غورچاڼ دی په تا مې مینه د زړګي ماتېږي. یو د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې بیا په داسې ترینګلو حالاتو کې مونږ د خلکو په شونډو باندې مسکا راولو. ما او میراوس صاحب چې هغه هم د 4 صدي سیمې دی مشهور ټوکمار دی د هغه ټوکې مونږ راټولې کړي وي. هغه کتاب هم چاپ شوی دی او د خوشحالۍ خبره پکې بیا دا ده چې تقریبا 15-16 کرته هغه چاپ شوی دی هغه کتاب. ډېره ښه ده. ډېره ښه خبره ده چې ستاسو دغه څو ټولګې هم چاپ دي. کوم ادبي استاد لرئ چې زده کړه مو ترې کړې قافیه ردیف وزن بحر وغیره؟ نه داسې څه استاد خو نه لرم چې ورسره ناست یم خو دا چې مونږ افغاني مکتب لوستلی دی نو افغاني مکتب کې په 10م صنف کې 11م کې 12م کې په دغه ټولو کې بدي او بیان صنف چې کوم دی هغه ټول جانرونه مونږ ته راښایي نو کار هم پکې کړی دی. بل زمونږ ټول درسونه د اول صنف نه اول تر 14مه پورې دا ټول په پښتو کې دي. نو دا چې پښتو موږ 14 کاله لوستلی ده موږ حتمي دغه د شعر په جانرونو باندې پوهېږو ادبي صنفونه چې کوم دي په هغې باندې پوهېږو. نو داسې کوم ځانګړی استاد لرم خو زده کړه مې پکې کړې ده او ډېر څه مو یاد کړي دي. ډېره ښه ده. اسیر مشواڼي صاحب سوشل میډیا ته په کوم نظر ګورئ تاسو؟ ادبي رڼا که پې واچوله کوم ادبي کار پې کېږي ادب ته څومره زیان ورسوله څومره فایده ستاسو څه نظر دی خپل؟ لومړنۍ ګټه خو دا ده چې ما او دا تاسې چې اوس ناست یو مرکه کوو دا یې ګټه ده ځکه چې تاسې هلته پېښور کې اوسېږئ زه جلال آباد کې ما خو دومره سره نږدې کړي یو چې نن تاسې راغلي وئ زما سره ګورئ زه تاسو سره ګورم حتی تر دې پورې چې خلکو له دومره خواږه ملګري ورکړي دي چې یو بل ته د ورونو نظر کوي. د شاعري سره د خلکو مینه پیدا شوله د پښتو ادب سره د خلکو مینه پیدا شوله دا ډېرې ګټې دي خو زیانونه دا هم شته چې غیر معیاري کلامونه خپرېږي دغه شانې
ډیر داسې څه ویل کېږي چې هغه د نشرولو لایق نه وي خو تقریبا د تاوان نه یې ګټې ډېرې دي نو ډېره ګټه لري زموږ ټولنې ته او بیا خصوصا دغه د شاعرانو ذوق پیاوړی کېږي په دې باندې د مینهوالو ذوق پیاوړی کېږي د شاعرۍ سره د خلکو مینه پیدا کېږي د یو بل ترمنځ د خلکو ترمنځ هغه سیالي رامنځته کېږي د یو بل سره میلاوېدو سببونه جوړېږي نو ګټې بیخي ډېرې زیاتې دي. ډېره ښه ده. ښه نظر مو را سره شریک کړم. اسیر مشواڼي صاحب نه غواړم چې زموږ دغه کتونکي دي زموږ دغه خبرو نه نور تنګ شي ځکه بعضې پکې د شعر مینهوالي ستاسو نو غواړم چې څه خوندور شعرونه درنه واورم. مننه. زه به ورته شعر وړاندې کړم چې همیشه مو په مخونو ستوماني داسې وي چې همیشه مو په مخونو ستوماني داسې وي زه به څه نه وایم خو مړه زندګي داسې وي. زما د خوښې غزل دی مننه. مطلب یې ووایه چې همیشه مو په مخونو ستوماني داسې وي زه به څه نه وایم خو مړه زندګي داسې وي ستا غږېدلم بلا کیف لري ته نه یې خبر ستا غږېدلم بلا کیف لري ته نه یې خبر بیخي بیخي لکه ارامه موسیقي داسې وي زما دې هم د شاعرۍ نه مزه لاړه نشي زما دې هم د شاعرۍ نه مزه لاړه نشي او ستا دې هم دغه چینار ځواني داسې وي. مننه. د خپلو زړونه داسې کلک وي لکه کاڼي چې وي د خپلو زړونه داسې کلک وي لکه کاڼي چې وي خو زموږ زړونه بیا نازک لکه بنګړي داسې وي. مننه. اسیره سوچ خپل وطن ته وطن ونه وایي اسیره سوچ خپل وطن ته وطن ونه وایي زمونږ خلک به د سولې ارماني داسې وي زه به څه نه وایم خو مړه زندګي داسې وي. مننه. نور څه شعرونه راته شریکه درته یاد دي؟ مننه. دغه یو غزل به هم درته وړاندې کړم چې له تا ننګ نه کېږي ما نه بېننګي نه کېږي چې له تا ننګ نه کېږي ما نه بېننګي نه کېږي بس لنډه دا ده چې زما او ستا یاري نه کېږي. مننه. چې له تا ننګ نه کېږي ما نه بېننګي نه کېږي بس لنډه دا ده چې زما او ستا یاري نه کېږي پاچا قربان دي شم د خلکو زړه کې ځای پیدا کا باچا قربان دي شم. مننه. باچا قربان دي شم د خلکو زړه کې ځای پیدا کا پاچا یوازې په سرونو باچایي نه کېږي. اوږده قصه ده چې خفه ولې تنها ولې یم اوږده قصه ده چې خفه ولې تنها ولې یم خو دومره وایم چې په ما زړه خوشحالي نه کېږي چې ته به راشي او جانان به هم زما خوا کې وي چې ته به راشي او جانان به هم زما خوا کې وي سولې په تا باندې مې دا ګمان بیخي نه کېږي. مننه. که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت خو په خبرو د دنیا سره سیالي نه کېږي چې له تا ننګ نه کېږي. مننه. که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت خو په خبرو د دنیا سره سیالي نه کېږي چې له تا ننګ نه کېږي ما نه بېننګي نه کېږي بس لنډه دا ده چې زما او ستا یاري نه کېږي. ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک کړم. اسیر مشواڼي صاحب زموږ د خپرونې اخري شیبې دي که داسې څه شعرونه درته دوه درې یاد دي که داسې مو په زړه څه خبره چې زه په دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې چاته ورسوم که هغه د ادب ملګري یا داسې نور کوم زموږ ملګري د هغې ته یې رسول غواړي په زړه م چې څه مې ووایه. مننه. زه به ورته خپل یو غزل وړاندې کړم چې یو ځل بلکې ډېره موده په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې د اسرار اتل صاحب په نوم باندې خپرېده هغه شعر به تاسو ته وړاندې کړم. ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړې کولې ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړې کولې ځام شیطان ما به هر وخت ستا پېښې کولې ته چې وړه وې تا به خټو نه پیړې کولې ځام شیطان ما به هر وخت ستا پېښې کولې چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شولو چې ټوله ورځ به سم په لوبو باندې ستړي شولو بیا ماخوستن کې به مونیا راته کیسې کولې څه سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته څه سادهګانو یارانې مو پېژندلې چېرته مونږ به ایله بیله چیندرو باندې لانجې کولې او یارانو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم یارانو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم زه چې ماشوم وم ما به هغه وخت ټپې کولې او مقصد داسې ده چې د پټپټونې یو ماښام راته اوس هم یادېږي د پټپټونې یو ماښام راته اوس هم یادېږي چې درنه ورک شوم تا اسیر اسیر نارې کولې. مننه. او پیغام مې دا دی چې دا شعر ډېر په ګرانه باندې لیکل کېږي ډېره خواري ورسره کېږي ډېر زحمت په دې باندې ایستل کېږي. له ټولو درنو اورېدونکو نه او لیدونکو نه مې هیله دا ده هغه شعرونه چې شاعر یې درته نه وي معلوم مهرباني وکړي په بدلو نومونو باندې مخ فروئ هڅه کوئ چې یو شاعر یې معلوم کړي چې دا د چا شعر د هغې نه وروسته بیا دغه شعر د شاعر د نوم سره خپروئ نو دا به ډېره لویه مهرباني
مهرباني وي او خوشحاله یم چې نن له تاسو سره مې مرکه وکړه، له تاسې راغلی جلال آباد ته، نو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. ډېرې ښکلې خبره له متوجه ورکړه. بالکل سموده مخکې ما هم د یو ملګري چې کوم دی د اسراتل په نوم باندې یو دغه جوړ دی پیج، د هغه د بل شاعر غزل شعر کړی او نو نوم یې پکې د اسراتل صاحب لیکلی. دا غلطي د اسراتل صاحب زه وایم چې نه ده، دا د نورو ده. نو باید چې موږ له نه دی په کار اول خو موږ چې شعر خپرو ښه معلومات یې وکړو، د هغې نه بعد یې خپور کړو. که بیا هم نه موږ د ورسره سوالیه نشان اچوو، که د شاعر نوم راته معلوم نه، ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې دغه یو څو شیبې موږ سره خوندورې تېرې. خوشحاله اوسئ، درنښت، مننه. ډېره مننه. قدرمندو کتونکو دا ورځ سره ډېر ښاغلی اسیر مشواڼی صاحب چې څه خوندورې خبرې او ورسره مو ښایسته ښایسته شعرونه ترېنه واورېدل. تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او کیمرمین عادل ارمان او ابراهیم تاج صاحب ټولو له ورکړې اجازت. د لوی الله په امان.